زیاتره کسان په خپل فیسبوک پیج باندې ډیر کار کوي خو بیا هم د دوی پیج نه وایرل کیږي. اساسي لامل ستاسو د پیج نه وایرل کېدل ستاسو د پیج نوم دی. نه مخکې که چېرته زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. زموږ تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. که چیرې ستاسو پیج نه وایرل کېږي نو ستاسو پیج کې دغه دوې غلطۍ موجودې دي. لومړی ستاسو د پیج نوم، دوهم پروفایل. نو په دې ویډیو کې به موږ د پیج په نوم په اړه بحث وکړو. په راتلونکي ویډیو کې به موږ درته د پروفایل په اړه بحث وکړو. نو که چیرته تاسو فیسبوک پیج باندې زحمت هم وباسئ خو بیا هم ستاسو پیج نه وایرل کېږي نو ستاسو په پیج کې دغه غلطي موجوده ده. لومړی تاسو کله چې نیش انتخاب کړو د نیش نوم انتخاب څخه وروسته باید تاسو د پیج نوم انتخاب کړئ چې فیسبوک پیج ته باید څه ډول نوم ورکړئ. زیاتره کسان خپل فیسبوک پیج ته خپل نوم ورکوي یا هم داسې نوم ورکوي چې د هیچا په ذهن کې هم نه پاتې کېږي. د مثال په توګه یو کس نوم احمد وي، هغه دوه نښې انتخاب کړی وي، یو ټیک وي او بل موټیویشنل سپیکر وي. نو دی دې ډول سره نوم ورکوي احمد ټیک اینډ موټیویشنل سپیکر. نو دغه پیج هیڅ کله نه وایرل کېږي ځکه د دې نوم هم زیات شو. بل کله چې د یو چا نوم په پیج کې راشي یا په آیډیا کې راشي نو هیڅوک هم د هغه نه فالو کوي. نو موږ باید داسې یو نوم ورکړو چې د خلکو توجه ور جذب کړو او خلک موږ فالو کړي. کله چې تاسو فیسبوک پیج لپاره نوم انتخابوئ نوم کې باید دغه ځانګړتیاوې موجودې وي. لومړی هدف، تاسو باید یو داسې نوم انتخاب کړئ چې ستاسو نیش مطابق وي، نه داسې نوم چې نوم یو بل ډول وي او نیش مو بل ډول وي. نو د نیش مطابق باید تاسو نوم انتخاب کړئ. دوهم داسې یو نوم باید انتخاب کړئ چې د هر چا په ذهن کې پاتې شي، لنډ وي او ساده وي. دریم، تاسو باید خپل لیدونکي په پام کې ونیسئ چې تاسو د همغه ژبې مطابق نوم ورکړئ. مثال په توګه که چیرې تاسو په خپل پیج باندې انګلیسي ویډیوګانې شیر کوئ نو تاسو باید په انګلیسي باندې نوم ورکړئ، یا هم که چیرې تاسو په پښتو ویډیوګانې پرې شیر کوئ یا هم د پښتو پوسټونه پرې کوئ نو تاسو باید د پښتو مطابق نوم ورکړئ. تاسو موږ ته خپل نیش په کمنټ کې ولیکئ. موږ به تاسو ته په ریپلای کې 3 غوره نومونه انتخاب کړو چې همغه نوم څخه تاسو کولی شئ یو خپل پیج ته انتخاب کړئ.